او دې ته غوږ کولاو کا او د زړه سترګې وته کولاو کا او د زړه په غوږونه واوره زړه په غوږونه باندې الله سبحانه وتعالى وی والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير اللوي والذين او هغه کسان تدعون چرابلی من دونه د الله نه علاوه او د ټکیات ساته دین لاندې سي ډبل کرخوا لاندې دې سي ډبل کرخوا من څه شي دونه د الله نه علاوه نه د الله نه علاوه بوت پکې راځي کنه صرف بوت شو نه د الله نه علاوه صرف لکه ګټه ونه کنه نه د الله نه علاوه څه دي الله وی چې تاسو الله او چاته چي وای ما يملكون من قطمير سبحان الله قطمير په عربي کې څه ته وي د کجوري د اډو کې چی په دې لپاره سپین پوسټه کې نه لري الله وی د دې په لاس کې دغه پوسټه کې نشته تاسو نه لري پوسټه په دې اډو کې باندې پاسي الله وی دې په لاس کې دغه نشته خیال الله ته خدای وی چې دوی په لاس کې دانشتي خو د مشرکین د عقیده چې موږ له بچی راکړي هدا مشرکین خدای عقیده چې کله موږ نه جوړ شو موږ صحیح کوي او د مشرکین خدای عقیده چې کله موږ باندې سخت راشي دوی موږ نه سخت لري کوي ندیږي چې مشرکین د قران د دې آیت بالکل خلاف دي الله مخکې سوی او دې ته وګور کړي ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله تاسو دې مړو ته چغې وایي دوی اول نه سره ده سبحان الله خبره قصه ختمه شو لکه په یو ټکی باندې هر څه شو ما مخکې ویلو د دوی علم څنګه دی مشرکین علم څنګه دی کمثل عنکبوت اتخذت بیتا دوی د کورونه ډېر نرم دي چې یو خبره دوی کړه دا کور ولار څه دوی تباشي الله ته اورینو نو اورینو ته څنګه دنه غواړي زتا سره به ومنو اے مشرک بالفرض او زموږ د عقیده نه د خدای سي مثال د پر وایو تاسو سره به ومنو چې د پلانې بابا چې د الله ته خبره رسي پلانې بابا سره د الله ته خبره رسي موږ ومنل ځه بالفرض وجدلن مناظرې لپاره موږ د خبره سکړه دا ومنل زه سې شو موږ دا ومنل چې اوس دا بابا زما د فریاد نه وري الله ته به شکر رسي خبره ټول ګډوډه شو کنه موږ تاسو سره ومنل زه خپکیږم دا اولیاء الله غټ مقام دی او چې خلک دي او دوی خبره رسي زه صحیح شو چې اورینه نه څنګه به رسي اوس موږ په دین پوهګل الله ولا يسمع دونه خبي الله مخکې سوی ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم الله يكوي ولد بالفرس سبحان الله الله ګوره د دې څه خواږه آیتونه د دې څه خواږه خبرې د زمونږ د پوکول لپاره کوي یو طرف ته وی الله نه لو بل څه ته چغې مو وای د دوی په لاس کې قطمیر هم نشته بیا وی دناوري بیا وی ځکه ووري نو سبب کی دا چې کله مړ شو دا بابا چې کله مړ شو ځان په خپل لمبه وله وکړه خسړیو او غټ شړیو ځان په خپل ولمبه وځکه چې دومره غټ شړی خلک به تجابي وباسي او لغړ به ولمبي به د بد خبره نو ځان په خپل ولمبه وکړه ها دا غریب ګزانه د درې کسان ته پروت غولمبه اجامي تیم بچاو وسته دی غریب او بیا چې څلور کسانو چې کړه دې مقبري ګورتلې نشو سو قدمه او به په قبر کې خو یو طرف یو کسوي د دیزه او کوسي بل وي دغه ځای په خاور چې بجو دا غریب ته کسان پروت او خپه دې مسلو باندې خپويږي چې په قبر کې ومړې څنګه خې او دغه په څنګه کې او د جاهلان لګي خلک به څوک خدای کې څوک څه کې دې غریب ته کسان پروت هغه د پروت ته به څه کوي نه الله وی کبل فرض وای وځه دا مې مشرک تاسو را بجدلن مونږ چې اوري نه چې وای ورته نه سبب کی او غریب دا دوه طاقت نو چې خلک دې تاسو باندې جامي وړي باسي زه بخپل ولا مونږ بیا مراشم کوي زه بخپل ولا مونږ بیا مراشم بل مثال د بریلیان چې او صرف بریلیان ته کوم مونږ نه وای هر څه چې بریلیان باقی دې د عمر کوي ډیر خلک ځان د بریلیان نو لوي دې راغلي هو دوی دې قبرونو سره ناسي د مریدان چې کوم چاندي راته جمع کوي سره جمع کوي چاندي او دبي يخو دی او باغې له پاسه لیکي د پلاني حضرت پنو پلاني حضرت پنو سبحان الله
ګور موږ په دا خبره ساتي کمثل العنکبوت اتخذت بیتا د دې کور ګوره د جوړا کور دی اوس کور یو خبره به کوم دي هر څه باطنی غټ به پروت په هغه لپاره چې کلی پلاني حضرت لپاره په دې کې چاند ورو چې دا په نوم باندې خپدې کې چاند دې کس ورو چولا او روان دي د نزي ما ودرو شي چلې تسل د نزي و ما ته وځي زما بچی مینه کی سمینه کی بچ هاني دې بس کې دې بچی راګي دې چې تل بچی درکې نه دې را چاند ورې نشور کولای خلکو دې چې تل دا بچی درکې او بل چې بیمار روغی او بل چې دا کوي نو دله د چاندي باندې ولې نه کوي د شکار دی چې دا کوم مردا غریبانه چې نه استي او کلمه باندې هغه کپڑے او ښاو د کپڑے اغوستي او بریک چې په شوند له پاسه پراته دي او بل وخت د خزو پېشان شاته بلکې د شي وخت به کومې دي چې په میټر وې شي پراته او غاړي ته چې د خزو پېشان میلونه او لاس چې د مردار شي چې دغه ولې نه ور کوي دومره مال ولولې نه ورکړي چې د خپل حالت خکې غریب چرسو ته چې د زړه کېږي چې دغه د زړه کېږي دلته راشي چې چاندو مانتو د کینی دغه نه ځان له سوي شي چرس کې وس سبحان الله وګوره باطل عقیده څنګه د دوی له الله عقل ورکړی دی الله هرځي کوي افلا تتذكرون اي خلکو تاسو سوچ ولې نه کوي تاسو دې ایتونه ته ګورئ ولې نه زه تاسو ته مې ورو دې ته وګورئ بچي ورکړي بیماری ختمي سخت لري کوي راحت راولي او مرید له پیسې نشي ورکول نه غریب دبه خو دې او چاندي خلک نه کوي ناس نه دا دلالت کې به دې باندې دا څنګه باطل عقل ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم الله مخکې سوې او دې اتقوا کېده دا ګډه عجیب خبره الله وی ولا ينبئك مثل خبير الله وی چې د خبير عربي کې پوهه ته وي د پوهه نه زیات تل صحیح خبره نشي درکوله الله سبحانه وتعالى پوهه دی زه پوهه نه اے پیغمبر زمانه زیات تاسو خنيشي پوهه کوله ځکه چې زه پوهه په یار سبا دا مړ په قبر کې دنه پروت الله وي ما ته پته چې په جنت کې دی که په جهنم کې دی ما ته پته چې تعالی بچی درکولای شي او کني شي ما ته پته چې د بلاسي سدي او سندي نو چې زه وایم د سني شي کوله نو ته څنګه وایي چې د کولای شي چې الله وایي دې نشي کوله او هغه ذات ته چې هغه په ژوند عالم دی او هغه ذات ته چې هغه په سرایو باندې عالم دی هغه وایي دې نشي کولای او زما په شان یستا په شان یو انسان چې هغه د خپل ځان نم نه خبر چې زه مخ کې چرته باندې زم دته دا پته نشي چې روان شي کړي کوم سره سکی دی وي نه دی کولای شي ته د قبر کولو کړی دی ته دنه سم ماشينري لګولې دا ستاسو الله سره شراکت ته په علم الغیب کې ته کوم ځای پته ولې دا خبره ساتي ولا ينبئك مثل خبير دا غینه بعد بلایت یو څو ته پېښ کوم دا عقیده باطل ده یعنی کوم کینو قران د ایتونو روبس ولا چې پښتو بلیږي د ایتونو بروبس کې قران ټول توحید مبارک دی بلایت الله سبحانه وتعالى وی او دې ایت ته وکړه دا ګورم ډیر عجیب آیت دی الله وی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دا ګور ډیر عجیب خبر خو هغه سره به کوي چې هغه الله سبحانه وتعالى زړه ورکړي او دې زړه چې په هزړي او خيار زړه ان الذين تدعون من دون الله اخر کې رسول الله نه لوچي وای هغه پیغمبر دی او کو هغه ولی دی او کو هغه نیک سره صالح کار شوک دی فلو دا خبره یې ساتي اے مؤمنانو اے انسانانو عباد امثالكم دستاز بشن انسانان بس خبره ختمه شو عاقل سړي د لپاره خبره څه شو ختمه شو مشرک غریب هم په انتظار کې ناس ونی زمون په شان دی هو دا خوټه کې ډېر مخکې بکی او دا خو به مخکې ختم سي راځي هي جواب وکړو ان شاء الله ستا په شان باندې بس خبره ختمه شو ستا په شان دی مثلا څنګه زه یو قبر لورلم الته مشرک ولاړ دی مشرک سره ما باسو کومه تر دې سره راغلی وزیر غله مدنه سوال کومه خاطر وزیر غله مچ دې د आवाज کومه چې دې الله ته زما د خبره ورسه ښا یو مېر سبا ته چا پیدا کړې دې بوسو الله دې قبر کې چې پروت دی چا پیدا کړې د الله ته دې رزق څه درکو په دنیا کې وسوب درک الله دلته چا ورکو
الله تله بچي الله دله بچي الله تباني سخترات الله دباني سخترات الله دباني مرګ چاره وشته الله پتا باندې وسوک راولي الله نتاس باندې څه شوي ته د سره څه کې خپل چې یو شایي او بیا تر هغه ته پروت سبحان الله عقل ته ګور افمن يخلق كمن لا يخلق بس لنه خبره و چې څوک پیدا کول والده هغه دا هغه چا په شان دي چې پیدا کول نشي کولای جواب ورکوس دې جواب څه دی نشي کولای او کې دې نشي چې خالق او مخلوق څه شي هغه یو شان شي کې دې نشي کې در موحد سره مکنه سوی افلا تذکرون خلق تاسو رسیدي شي تاسو سوچ نه کوئ په دې خبرو تاسو خپل عقل مال عزت هر څه دي مشرکین ورکړي دي په لاس باندې خرڅ کړی دا تندې دا ګور ډېر د عزت زیره دا تندې نه دي دا دومره د عزت زیره چې موږ هو الله چې چاته دا دومره نشو کته کولای دومره نشو کته کولای زړه د کمزور او ذلیل او بې عزت ښکاري چې څوک دا تندې دي چې معمولی کته کوي او دا تندې موږ په دې ځمکه باندې لګو نه دا صرف د چا حق دی در الله سبحانه وتعالى خو یو ذلیل راځي ایو بې عزت راځي او هغه دا تندې د خپل ځان په شان انسان ته لګي نه تاسو سوچو کې چې دا عقل کمزوري